له 40 کلونو وروسته د کابل مرکزي سیلو فعاله کېدل. د هر هیواد په زړه کې کورني صنعتونه د اقتصادي ودې او د خلکو د ورځني اړتیاو په برابرولو کې مهم رول لوبوي. افغانستان کې د دغو هڅو یوه غوره بیلګه د کابل مرکزي سیلو ده چې له 40 کلن ځنډ وروسته په جدي توګه د تولید ډګر ته راستون سوي او په دې توانېدلې چې نه یوازې د هیوادوالو او دولتي ادارو لپاره د ډوډۍ او خوراکي توکو په برابرولو کې ارغند رول ولوبوي، بلکې د دغه هیواد د صنعتي بیارغونې او پرمختګ سمبول هم ګرځېدلې ده. لاندې کې به موږ د دې سیلو د ودې پروسې او لاسته راوړنو په اړه نور معلومات هم تاسو ته درکړو. د کابل مرکزي سیلو له څه د پاسه 40 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت ته په قدرت سره بیا هم دوام ورکوي او اوس په افغانستان کې د ډوډۍ او خوږو محصولاتو لکه کلچو شیرینیو په برخه کې یو له اصلي ستنو څخه ګرځېدلی دی. دغه سیلو چې څه باندې 14 لسیزې وړاندې تاسیس سوی د تجهیزاتو له لوړولو او د تولید ظرفیت له لوړولو وروسته توانېدلې چې د دولتي ادارو او د کابل ښاریانو د خوراکي توکو اړتیا تر ډیره پوره کړي. د کابل مرکزي سیلو په ورځني ډول د 3000 کیلو ګرامه ډوډۍ، 4000 او 400 کیلو ګرامه کیک او کلچا او نورو خواږه تولیداتو په درلودلو سره اوس د هیواد په یو مهم اقتصادي مرکز بدل سوی دی. د انجینر زکریا رسولي په مشرۍ د کابل د مرکزي سیلو مسؤلین د دغه مرکز د تولید ظرفیت د لوړولو لپاره جدي هڅې کوي او په پام کې لري چې هره ورځ 2000 کیلو ګرامه خواږه تولید کړي. د دې ترڅنګ په 2 کلن پلان کې د دوی موخه دا ده چې هره ورځ خپل تولید 10,000 کیلو ګرامه ته لوړ کړي. دا د سیلو محصولات نه یوازې د کابل ښار په 25 غرفو کې ویشل کیږي، بلکې د وچې ډوډۍ او نورو محصولاتو د رسولو لپاره له دولتي ادارو سره قراردادونه هم لري. څه موده وړاندې د مرکزي سیلو د مسؤلین لخوا اعلان وسو چې د دې سیلو عایدات تقریبا 4.1 میلیون افغانۍ ترلاسه سوي دي او تمه ده چې د کال تر پایه به دغه شمیر 200 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. د کابل مرکزي سیلو د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د نوو تجهیزاتو په پیرلو سره خپل ظرفیت لوړ کړی او د ډوډۍ پخولو 7 نوي ماشینونه یې هم اضافه کړي دي. دې پرمختګونو د کورنیو چارو وزارت او د کابل پوهنتونونو لپاره د ډوډۍ په برابرولو کې مرسته کړې او د ډیرو دولتي بنسټونو اړتیاوې یې پوره کړي. دغه راز په هرات، بلخ، بغلان او کندهار ولایتونو کې هم 15 نور سیلوګانې فعالې او پلان لري چې دغه سیلوګانې نورو ولایاتو ته هم وغځېږي. د سیلو مسؤلینو له ښاریانو غوښتي چې د لوړ کیفیت کورني تولیدات وکاروي او له دولتي بنسټونو یې هم وغوښتل چې د دغه سیلو محصولات واخلي. دا مرکز په نړیوالو معیارونو سره د ډوډۍ، کیک او نورو خوراکي توکو په تولیدولو سره د هیواد د خوراکي خوندیتوب په تأمین کې رول لوبوي. دغه راز د ملي اقتصاد په پیاوړتیا او د کارموندنې په برخه کې هم اغیزمن دي او د افغانستان د پرمختګ په لاره کې کوټلي ګامونه اخلي. د تولیداتو د زیاتوالي او د محصولاتو د کیفیت د لوړولو په برخه کې د کابل مرکزي سیلو لاسته راوړنو دغه مرکز په یو بریالي تولیدي کمپلیکس یا مجموعه بدل کړی دی. تمه ده چې د دې سیلو په پراختیا او په نورو ولایتونو کې د ورته فعالیتونو په پراخېدو سره په افغانستان د خودکفایي او صنعتي ودې په لور حرکت وکړي. د کابل مرکزي سیلو د هیلو او پرمختګ سمبول دی او په کورني ځواک تکیه کولی سي. په سیمه کې د اقتصادي او صنعتي پرمختګ یو له مخکښانو څخه. مننه چې را سره ملګري